تر اوسه مو دا وباسلي دي د 50 امپایر نه ونیسه تر 200 امپایر پورې موږ کار پې کړی دی. نور هم امید لرم چې تر 2500 امپایر پورې موږ کار پې وکړو. په دې اوس وخت کې چې ماته د خارج یعنی د نور هیوادونو کوم خام مواد راځي که نه، زه غواړم، زه کوښښ کوم چې دغه خام مواد بسیانه دلته په خپل ګران افغانستان کې وکړو. یعنی ځینې ماشینونه دي، ځینې وسایل اسباب دي، هغې کوښښ کوم چې زه یې راوړم دلته ځای پر ځای کړم. زه د خارجي ستونزې یعنی د خارج نه کوم خام مواد چې دي دغې ستونزه حل کړم، دلته یې وکړم.